د پنجشیر ولایت د عنابه بازار. پنجشیر د افغانستان په شمال شرقي برخه کې موقعیت لري او یو له غرنیو ولایتونو څخه دی چې په غرونو کې ډیر سخت راګیر دی. اووه ولسوالۍ لري او یوه یې عنابه ده چې همدغه بازار هم هغې پورې تړاو لري. بازارک د دغه ولایت مرکز دی. کله چې مخ په وړاندې ځو نو بازارک ته رسیږو. پریان، خنج، دره، روخه او شتل د دغه ولایت نورې ولسوالۍ دي. دا چې اکثره نومونه په کتاب کې یو قسم وي او په محلي ژبه باندې بل قسم تلفظ کیږي، نو په دې هیله چې ډیر غلط مې نه وي تلفظ کړي. پنجشیر د مساحت له مخې 3771 کیلومتره مربع ته رسیږي او په 2021 کال کې چې دغه ځای سرشمېرنه شوې ده، نو ټول اوسیدونکو تعداد یې تقریبا 1,73,000 کسانو ته رسیږي. پنجشیر یو د هغه ولایتونو څخه دی چې پریمانه اوبه لري او سیند یې ښه مایان هم لري. کوم کسان چې له مایانو سره یا کب نیونې سره مینه لري، هغوی په خپل وخت کې راځي او ګټه ترې اخلي. دا هم د دغه ولایت مرکز بازارک دی. مخامخ په تصویر کې تاسو دغه مرکز سټیډیوم هم وینئ. کله چې د پنجشیر تاریخ لوستل کیږي نو حتما به د لوی داریوش، هخامنشیان، اسکندر مقدوني، صفاریانو، ګوټ تیمور نومونه هم د دې ولایت له تاریخ سره تړاو ولري. یعنی هغوی د خپلو واکمنیو په وخت کې له دې ځای څخه ګټه اخیستې ده. او په خاصه توګه ګوټ تیمور بیا د خاواک له کوتل څخه د پنجشیر درې ته راغللو او د دې ځای څخه یې ځان کابل ته ورسولو. دلته یوه لویه تپه موقعیت لري او د دې تپې په سر باندې د احمد شاه مسعود مقبره ده. لاندې هم یوه لویه دره او ښکلې منظره لري. پنجشیر زیاتره د معدنونو له اړخه هم ډیر شهرت لري چې په پنجشیر کې بیا تر ټولو زیات مشهور د اوس مهال لپاره زمرودو معدن دی. د دې ترڅنګ لاجور، د ډبرو سکاره، د ګرانیت ډبره او مرمر هم لري. په 4مه قمري پیړۍ کې د دغه ځای د نقرې معدن ډیر مشهور و چې په هغې وخت کې د دې ځای د نقرې څخه نقره ایستل کېدله او هغه بیا اندراب ته وړل کېدله او هغلته ورڅخه سکه جوړېدله. یعنی د وخت نظامونو او قدرتونو سکه ترې جوړوله. کوم کسان چې له ګرځېدو سره، له سفر سره لیوالتیا لري، نو مناسبه به وي چې د پنجشیر لیدنه هم وکړي. او هغه کسان چې له ماهیانو نیولو سره علاقه لري، ښه به وي چې دغه ولایت له ځینې کسانو سره په اړیکه کې شي او د ماهیانو د نیولو خاص وختونه ترې پوښتنه وکړي او دلته د تفریح دپاره ورته راشي. ویل کېږي چې دا د احمد شاه مسعود کلی دی. نوموړی د بازارک د جنګلک د کلي اوسیدونکی و. دا چې دغه ویډیو وروستۍ شیبو ته رسېدلې ده، نو د دې ویډیو د پیغام په توګه باندې وایم چې که په رښتونې توګه باندې خپل وطن سره مینه لرئ، نو خپلې علمي او معنوي ودې ته پاملرنه وکړئ او هر نوع تعصبونه مو له زړه څخه لرې کړئ. زموږ نورې ویډیوګانې راسره تعقیب کړئ. د هېواد بېلابېلې برخې به درته وښیم. تر بیا پورې مو زه فضل ربیع احمدي په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.